السلام علیکم ملګریو، څنګه یو ښه یې جوړ یو مفتي صاحب سره نن پروګرام کوو د روژې په حوالې سره چې په پویم کې عمر ګریم په پوه شي. السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ. مفتی صاحب د روژې پورې سره ملک چې پوي کې د روژه په اسلام کې څه اهمیت دی او څه شی لوي روژه؟ امین صاحب د اسلام بنیادی 15 ارکان دي: کلمه، نماز، روژه، حج، زکات. دا دریم پکې رکن د روژه ده. او روژه کې الله جل شانه په قرآن کې فرمای چې بسم الله الرحمن الرحیم یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبل شي. او یقینا په دې روژې میاشت کې انسان نه دا ګناهونه سوځېږي. په ساده پښتو کې روژه خپل ځان د جنسي خواهشاتو نه او د خوراک څښاک نه چې سړی منې کي پښیماني نه ونیسه ماښام مانځه پورې د دغو شیانو نه چې ځان منې کي جنسي خواهشات او خوراک څښاک دغه ته روژه ویلی شي. مفتی صاحب ډېر خلک روژې نیسي لکه زه زوني بیمار شم میلا مې په سر کې خوږ وي که نه نو روژه ماته کړم. آیا دا لکه صرف سرخوږی پوره موږ روژه ماتولی شو که نه چې ډېر بیماری وي دی پوره څه کمه؟ دا الله جل شانه په سورة بقره کې په 2 سپاره کې الله بیان کړی ده. بسم الله الرحمن الرحیم ایام معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدة من ایام اخر. الله یې چې دا په شمار یو څو ورځې دي. فمن کان منکم مریضا که په تاسو کې څوک مریض وي یا په سفر کې دوی د بیا وروستو هغه ګنتي پوره کړي چې څو ته تلي. اوس امین صاحب خبره په بیماری کې ده چې څرنګه لږه تا چې ویلو ډېر خلک موږ سره په ټلیفون هم رابطه کیږي نو داسې په اسانه باندې روژه پرېښول نه دي پکار. په دغه کې 2-3 شرایط دي چې یو خو دا انسان داسې مسلمان ډاکټر له چې په شریعت باندې برابر ډاکټر وي ورته وایي چې تا دا مرض د روژې نیولو سره زیاتیږي او ته دا روژه مه نیسه. نو په دغه حوالې سره که دا بیا روژه ونه نیسي نو رخصت دی. بل زه داسې اسانه فلسفه خلکو ته ښیم چې هر انسان ته د خپل جسم پته لګیږي. که یو سړی بس پوهیږي په دا چې په ما باندې بېهوشي را روانه یا سر چکر نو دی پوهیږي چې زه اوس خرابېږم نو دی روژه وخوري. بیا په دې کې نه ډاکټر ته ضرورت شته نه مفتي نه پکې پوښتنې ضرورت شته دی. او حالانکه دغه نه علاوه چې څوک یې نیوی شي نو هغه پکار دی چې روژه ونیسي. داسې په اسانه باندې ځان ته هیلې بانې مه جوړوي. مفتی صاحب بل لکه یو کس داسې وي چې هغه په بېخودي کې وي هغه له پته ونه لګي هغه یا اوبه وڅښي یا هغه ټیکاله روټۍ موټۍ وخوري یا چې ته چای وڅښي یا مثلا موږ غوندې کې یا نسوار په خوله کې کېږدي هغه روژه ماتېږي که نه؟ امین صاحب په یې را باندې الله پاک گرفت نه کي سړی نه نیسي چې چا نه څه شی هېري. تاسو خو هېرې خبره وکړه چې یو سړي نه یوه خبره هېروي نو بس په دغه باندې بیا روژه نه ماتېږي. دی چې کله بیا را خبر شي وروستو به بیا خوراک څښاک نه کي. دا کم یې چې وکړو په دغه کې دا یي که یو کس د چا په مخ کې خوراک کي په کار دی چې دی ورته ونه یي چې دا روژه ده. چې کله خوراک ختم کي بیا ورته وي چې نن خو روژه مو وه نو مطلب دا چې بس د روژه وشوه الله پاک په ده 2 انعامات وکړل. یو یې د نه خبره هېره کړه چې روژه ده نو په دې خوراک هم وکړو د ده روژه هم وشوه. دغه نه پس به بیا دی خوراک څښاک نه کي نو د روژه نه ده ماته شوې. مثلا د اکثر له خلک په دا روژه کې عطر لګوي یا سپرې وکړي. بل دا وي چې روژه موتی لکه موږ خو ورته وي پړشامای و روژه موتی په دا کې داسې وي چې ځینې ازون مخکې کېږي ځینې وروستو کېږي. با چې کله هم خواښه وي هغه ازونه سره یې ونیسو ځینې ازونه سره داسې وي چې هغه پرې صبر ورته کول دي. نه د خپلې خوښې له ازون جوړول دي که په هر ازون سره روژه ماتول او صبرول دي؟ امین صاحب 2 سوالونه ده. که یو خو سپری عطر دا مسله ده چې که داسې سپری او عطر چې بالکل د تا حلق له ویر شي نو دې سره په روژه باندې اثر ولیږي. دا دغه نه پکار دی چې سړی ځان وساتي. اوس که ته په روټین کې چېرته کپړې بدلی او 1 ګنټه 2 مخکې د سپری عطر کړی په کپړو باندې
بیا پکې څه قباحت نشته، دې سره په روژه څه فرق نه لویږي. خو که ته برای راست سپری کې او پرفیوم کې یا عطر مږي او په ده سره تا حل کړه هغه خوشبويي لاړه شي، نو بیا په روژه باندې اثر لویږي. او دویمه خبره دا چې تا سره نږدې محله کې کوم جومات وي په هغه اذان باندې به ته پابند یې چې روژه وم نسي او روژه ماتم کې. خو مفتي صاحب بله خبره مې دا پوښتنه کوله لکه ډېر خلک مسافري کوي که نه هغو له مسافرۍ دپاره شی دي دا څنګه طریقه ده په دا مې لږ پوه کړم. مسافر خو لکه څرنګه چې عام روټین کې مسافري بهر ملک پکې شرط نه دی، بس چې کور نه ووتو په سفر کې دی بس به ده باندې روژه مطلب دا قرآن کې الله یې چې ده ته معاف ده. خو که باوجود د مشقت هم دی نسي نو نور علی نور الله به له ډېر اجر ورکوي. خو دی چې کله بیا مسافري ختمه شي نو دی به بیا هغه خپلې روژې راسر کوي. ملګریو ماشاءالله مفتي صاحب خبرې هم واورېدې، ډېرې ښکلې او نرمې خبرې یې وکړې او په پروګرام کې به داسې نورې خبرې مرچي بل د وړه غوندې کې ویډیو وي په کور دی چې شیر کوئ. ډېره مننه.